بسم الله الرحمن الرحیم. قیرمن ملګرو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ استاد چې د نن ورځې درس په مایکروسافت پاورپوینټ پروګرام کې په سلاید شو ریبن باندې ده. زه به لومړی راشم ځان ته یو پریزنټیشن انتخاب کوم او دا تیار جوړ شوی پریزنټیشن به زه کریټ کړم. ګوري دا ما سره تیار یو ریډیمیډ پریزنټیشن دی او په دې پریزنټیشن باندې زه کار کوم او سلاید شو ټول کمانډونه تاسو ته تشریح کوم. فرض کړه لومړی سلاید څخه رانیولې تر 14 پورې موږ تاسو سلایډونه لرو. یعنی په دغه پریزنټیشن کې موږ سره ټوټل سلایډز چې دي 14 سلایډونه دي. په سلاید شو کې لومړنی ګروپ چې دی موږ سره د سٹارټ سلاید شو دی. ګوري په دې کې موږ تاسو څه کار کولای شو. کله هم چې ته غواړې دغه سلاید شو وکې نو له کوم یو سلاید نه غواړې چې سلاید شو شروع شي، زه ورته وایم فرام بیګیننګ. چې کله کلیک ورته کوم ګوري دا د لومړي سلاید نه ما سره سلاید شو شروع کیږي او په همدې ترتیب باندې دا مخته ځي او چې کله سکیپ ووهم بیرته د سلاید شو له حالته وځي. دا خو زمونږ دغه پریزنټیشن د لومړي سلاید څخه موږ تاسو ته سلاید شو کوي. دوم کمانډ دلته فرام کرنٹ سلاید دی. زه ورته وایم دغه لومړي سلاید نه تیر شه، دوم سلاید نه تیر شه او دغه دریم سلاید نه چې دی سلاید شو ماته شروع که. نو زه فرام کرنٹ سلاید ورته انتخابوم. ګوري دا اوس لومړی دوم یې موږ ته پرېښود او د دریم سلاید نه موږ تاسو ته سلاید شو وکړلو. لکه هدف دلته دا ده چې موږ تاسو دغه اتارټي لرو، دغه صلاحیت لرو چې له کومه ځایه مو خوښه وي سلایډونه سلاید شو کولی شو. دریمه خبره دلته د کسټم سلاید شو دی. کسټم سلاید شو ته چې زه کله راشم دلته په خپله خوښه باندې زه یو سلاید شو کولی شم. زه راغلم کسټم سلاید شو ته، له هغې څخه وروسته نیو ته راځم. ما ته وایي چې تا سره اوس مهال دغه پریزنټیشن ده، له لومړي نه رانیولې تر 14 پورې سلایډونه لري. ته چې غواړې سلاید شو وکې نو فرام بیګیننګ یې نه کوو او همدا ډول فرام کرنٹ سلاید یې نه کوو. زه ورته وایم داسې کار وکړه کسټم شکل باندې زه سلایډونه درته انتخابوم، هماغه راته سلاید شو که په دې پریزنټیشن کې. ورته وایم یو لومړی سلاید راته لومړی سلاید نه تیر شه، دوم راته راواخله او همدا ډول پنځم سلاید او همدا ډول اووم سلاید. دغه درې سلایډونه له دې پریزنټیشن نه ما ته سلاید شو که او نورو سره کار مه لره. دا به ورته چیک کو او اډ به یې کو. چې کله مې اډ که دلته به ورته یو نوم ورکو. فرض که زه ورته راځم لیکم چې فرض که لیکه ورته فرست لیسن یا زمونږ لومړی درس دا دی یا لومړی پریزنټیشن دا دی، یو نوم ورته ورکې او اوکې کوم. همدا ډول بیا راځم نیو ته. دا خو ما سره فرست لیسن پریزنټیشن په نوم باندې ما ځان سره سیب که. نیو ته راځم او له دې څخه وروسته ورته وایم همدغه پریزنټیشن نه د دوم درس دپاره چې دی ما ته دغه پنځم سلاید راواخله او اووم سلاید راواخله او همدا ډول دغه لسم سلاید راواخله او دا هم اډ کوم او دلته ورته نوم ورکوم. فرض که سیکنډ لیسن به ورته ولیکو یا سیکنډ پریزنټیشن، هر څه چې ورته تاسې لیکئ نو دا به هم ورته اوکې کړم. چې کله دغه کار مې وکړو نور به دا کلوز کړم. نو دا اوس ما سره زما پریزنټیشن دی. زه غواړم چې لومړی پریزنټیشن زه وړاندې کړم. نو زه راځم دلته کسټم سلاید شو ته. دلته چې کله راشم 2 دانې سلاید شوګانې ما دلته ځان سره اډ کړي. که فرست لیسن باندې زه کلیک وکړم نو ما ته سلاید شو چې کوي هماغه کم سلایډونه چې ما ورته انتخاب کړي دي له مخکې نه هماغه ما ته سلاید شو کوي او نورو سره به یې کار نه وي. ګورې دا 3 سلایډونه ما ورته انتخاب کړي او 3 واړه یې راته سلاید شو که او نورو سره یې کار نشته. که زه بیا هم راشم دلته کسټم سلایډز ته او دلته سیکنډ لیسن ورته انتخاب کوم. اوس چې ما سره کم سلاید شو کوي کم یو سلایډونه چې ما ورته انتخاب کړي هماغه ما سره سلاید شو کوي او نورو سره به یې کار نه وي. نو دا هم زمونږ استاد سره د کسټم سلاید شو خبره وه. دغه سلاید شو کسټم سلاید شوګانې چې ما جوړ کړي بیرته کسټم ته راځم. دا چې له منځه وړي فقط دلته راشي او ریموو یې کوي. چې ریموو یې کړو کلوز یې کوي. ګورې دلته بیرته هغه څنګه شو له منځه لاړ. نو موږ تاسو سره دغه سٹارټ سلاید شو ګروپ کې هم دغه درې مهمې خبرې وې.
فرام بیګیننګ له ابتدا څخه پریزنټیشن تاسو ته سلایډ شو کوي فرام کرنٹ سلایډ کوم سلایډ مو چې ورته انتخاب کړل هماغې ځای څخه تاسو ته سلایډ شو شروع کوي او کسټم سلایډ شو په تھرو تاسو کولی شئ چې په خپله په یو پریزنټیشن کې که 50 سلایډونه ولري کولی شئ چې ورته مشخص کړئ چې دغه یا دریم څلورم اتم راته سلایډ شو کو نورو سره کار مه لره. نو د نن دپاره همدغومره درس بس ده. سبا انشاءالله موږ تاسې په سیټ اپ باندې خبرې کوو او سیټ اپ ګروپ کې هم موږ یو څه خبرې لرو.